استاذه بله دغه ځینې شیان دي دا وینه روح افزا ده بوره ده غوړي دي او دا اوړه دا ځینې شیان دي دا خلاص شوي دي دا به دغه سره اتا کمه ده ګدامه څخه بیا راوړم څونه پراته دي دلې لږ لږ دي دوه درې دبلې روح افزا پراته دي دغه چې پارسل بوره او دا شیان پراته دي نور اوس یې مه ښوروه ښه ولې د سبا او بله ورځ روژه ده روژه رانږدې ده هر چې روژه راغله ما د ګدام شیان په راکښته که هغه تاریخونه چې لږ پاته دي اول هغه شیان راوړه او بیا نور پسې راکښته که باره بیا چې په هر څو دي تا پر خرڅوله بیا خلک رانیسي اوس چې راوړې په هغه زړه بیه بیا ورکوې پیدا نه کړي ښه هو معنا په د روژې کې ګران ورکو هو نو څه کوې په روژه کې خو د روژې دغه سیزن ګرده کال دغه روژې ته ناست یو استاد دا فرض روژه و د خلک دا نصیحتونه مه کوه نو خو زه څه دا زه درته وایم هغسې کوه په روژه کې خلکو ضرورت یې خامخا یې وړي بس په هر څو یې غواړي بالا او چې په هر څو یې ورکوې په هغه یې درڅه وړي ښه خبر نه ده چې په خپل لږ به ګټه پر وکړو روژه کې بیا موږ ته خدای ثوابونه راکړي دلته د کار دپاره راغلی که ماته نصیحتونه کوې استاد په ژوند نصیحت مه کوه ته ایسته که زه ځمه ځینې کارونه لرم استاد زه په دې شرمېږم دا شیان چې دونه ګران وکړو هغه به وایي چې وروره ته خلکو څه کالي کاږي ته څنګه کار یا کالي مه ځینې کاږه د جیب پیسې ګره ځینې راکاږه نور کالو مالو کار مه لر لار راکړه نو خو ثوابونه به خدای راکړي استاده د ښار ځانه ثواب سره وتلی که واده غواړې هلته جاره میاشت ناري چې زما معاش را اضافه که واده کوم اوس بیا په ثوابو پسې بس بلا سر مه خلاصوه د واده خبره شوه خدایه نو 2 سوه پر ځای په 4 سوه کړو کمه دی نو خو یو ګراک لا نه راځي ژر راسئ زه د اول بار جمع کړم